د بلخ ولایت د سپورت او بدني روزنې د نشراتو د برخې مسؤل وایي یادې سیالۍ به په مزار شریف ښار کې د 10 ولایتونو ترمنځ په نږدې راتلونکو ورځو کې پیل شي. نوموړی زیاتوي د سپورت ریاست هڅه کوي چې یو بل پسې دوامداره سیالۍ ولري ترڅو ځوانان سپورت ته وهڅول شي او سپورت وده وکړي. قرار است که یک هفته بعد مسابقات فولرز میان ولایات کشور دایر گردد که تربیت بدنی همیشه تلاش میکنند که در ورزشش دوامدار باشه و مسابقات پشت هم گرفته شود تا ورزشکاران تشویق شوند. همدارنګه هغه وایي د کوچني اختر په ورځو کې هم د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د والیبال، کورش او فوتبال سیالۍ ترسره کړي. در روزهای ایام عید سعید فطر ما مسابقات در ولسوالی های چاربولک، کشنده، شلگر و دیگر ولسوالی ها ما مسابقات والیبال، کورش، فوتبال داشتیم. د یادونې وړ د سپورت ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې دودیزې لوبې ژوندۍ وساتي او دغې برخې ته پراختیا ورکړي.